دا احادیثونه ګرده د څو ورځو څخه د وصلت رحمۍ او د قرابت د رشتو په پاللو کې بیان دی چې د انسانانو دپاره د قرابتو لحاظ د رشتو د وصله رحمۍ بیان و په دې کې او دا یو څو حدیثونه لا پاتې دي بیا د هغه څه بل بحث شروع کېږي د رحمت د شفقت بحث دا یو څو خاص هغه په والدینو کې د انسان د مور د پلار د احترام او د هغو د عظمت او د مشر ورور د عظمت او د هغه د احترام په بیان کې دي د دې اول حدیث خلاصه دا ده حضرت انس رضی الله عنه راوی دی هغه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو انسان دی دی د مور د پلار نافرمانه دی هغه ځین مړه دی مور او پلار یې دواړه مړه دي یا یو په دوی کې مړ دی وفات شوی دی دی د هغو عاقو هغه ځین ناراضه و دی نافرمانه اولاد وي نو د دې سړي کوم علاج دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم د هغه علاج د هغه طریقه ښوولې ده دغه اولاد د مور د پلار په حق کې استغفار وایي یا الله ته دوی وبخښي استغفار مغفرت وله وایي د دوی دپاره د ایصال ثواب ذریعه جوړوي ایصال ثواب دا معنا د یو کلمه ووایي یو درود ووایي یا یو الحمدلله فاتحه شریفه ووایي یا یو تلاوت وکړي یا یو صدقه وکړي په هغه پسې چې خدای د دې ایصال ثواب د دې ثواب هغه ته ورسوي ما ته هم راورسوي د الله پاک دربار ډېر غټ دی ګل د دنیا ته هم رسي و دغه انسان ته هم رسي مور پلار ته هم رسي دی چې دا دعا وله کوي مور پلار لره که یو مړ وي که دواړه وي دی د هغو عاقو نافرمانو و هغه زه ناراضه و الله تعالی به د دغه سړي نوم په هغه کې ولیکي په هغه بار په هغه نیک اولادو کې ولیکي د دغه سړي نوم به په هغه فهرست کې ولیکي چې د مور د پلار ډېر فرمانبرداره دی الله به هغه مور پلار ځین راضي کړي په قبر کې به هغه ځین راضي سي هغه به ځین خوشحاله سي د دې اولاده بس دی به د الله په نزد باندې په هغه دفتر کې د ده نوم ولیکل سي چې دی بار لوالدیه چې د مور د پلار دپاره دی نیک صالح او په قول یې کول فرمانبرداره اولاد و او دی نافرمانه نه و د مرګه بعد هم نبي پاک صلی الله علیه وسلم ډېر مهربانه او ډېر مشفق ذات و هغه دا علاج موږ ته وښوی چې خدا ناخسته په ناراضګي کې ځین تللي وي مور پلار دواړه یا یو د دې اولاد دپاره دغه علاج دی چې بس دی دې دعا کوي استغفار دې کوي پسې مغفرت دعا دې وله کوي او قبر له دې ورځي او دی د هغه یو صدقه په یو ایصال ثواب کې یادوي بس دی نیک سو هغه ځین خوشحاله دي وعن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد بنده لا يموت سمري والداه دواړه مور پلار مړي او احدهما یا یو په دوی کې مړي وانه له مال عاق دی د یوه یا د دواړو عاقو نافرمانه و نو فلا یزال همیشه یدعو لهما دی د دعاوې وله وایي دعاوې دې وله کوي ویستغفر لهما د مور پلار دپاره د بخښنه غواړي د خدایه څه حتی یکتبه الله بارا الله پاک به د دې سړي نوم د دغه اولاد په بار کې ولیکي بار و نیک ته وایي په هغه نیکۍ کې په هغه کې به ولیکي چې دا ډېر فرمانبردار او الله ارحم الراحمین ذات دی هغه به هلته په قبر کې ځین خوشحاله سي د دې بل روایت خلاصه دا ده چې د مور د پلار اطاعت په حق کې قسم دوی
دی وی لا دنیاوي امورو کې لا ظلم کوي د مور د پلار فرمانبرداري په حقیقت کې د الله اطاعت دی د مور د پلار ناراضګي د هغو معصیت په حقیقت کې د الله تعالی معصیت دی نو دا حدیث کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو چا سبا کوي یو چا ورځ تیره که سبا یې کوي شپه یا سبا که په دې حالت کې سیدی مطیع وي د الله تعالی فرمانبرداره وي د والدینو په حق کې نو دی د الله هم او د والدینو په حق کې دی د الله په لار کې دی فرمانبردار و د هغو په قول یې کول هغه ځین راضي و د اولاد اصبح له بابان مفتوحان من الجنة دوی دوه دي مور پلار دوه دي الله پاک به د دغه اولاد دپاره دوه ګیټه د جنت خلاص کړي د ده دپاره خلاص دي د ده دپاره به دا جنت برابریږي د دې معنا دا د چې دی مازې وفات شوی دا اولاد بس دی به الله به د جنت هوایو پر خلاص کړي الله به په قبر کې پر هغه باندې د جنت خوشبي او هوایو پرشونه ورته وغوړوي دا ولې دی بار وی مطیع وی د الله دپاره په مور پلار کې نو د ده دپاره به دوی دروازې دوه ګیټه د جنت خلاص وي او که یو وي یو وفات سوی وي وختي یو وي د دا یوه دپاره دی مطیع وي په الله په لار کې د یوه دپاره سهار کوي په دې حالت کې چې دی مطیع وي د الله فرمانبرداره وي د الله د مور د پلار پاک یو دغه دپاره به یو ګیټ خلاص د چیش د جنت او که دی وفات سي د ده دپاره به د جنت پر شونه هغه هواوي کلکنان به د جنت پر راشروع وي په دا قبر کې بیا به دی په دا زمانه نه پوهیږي په دا ټیم به نه پوهیږي کوم وخت کې سي هغه دومره شپېلۍ په کېږي چې هغه انسانان راپورته کېږي تر هغه وخته پورې به د ساعت پر هغه تیر او که خدا نخسته دی وسو ابن عباس صاحب راوی حضرت ابن عباس دی وایي که چیرې خدا نخسته دی وسو یو سړی دی سبا یې کوي په دې حالت کې سبا کو په دې حالت کې سهار کوي چې دی عاصي وي نافرمانه وي د الله په والدینو کې دغه سړي ګوا خلاص کو د ځان دپاره بابان مفتوحان من الجنتي وا دوه ګیټې وما بابان مفتوحان من النار وا دا سړي دوه ګیټه دوه دروازې د نار د اور د ځان دپاره خلاص کړي د اور دروازې د ځان دپاره پرانستلې خلاصې کړي او که یو دی که یو د دا یوه نافرمانه مور یې ژوندی ده د مور په قول یا پلار یو پلار یې ژوندی دی دغه پلار نافرمانه دی بس دې سړي ګوه یوه دروازه د جهنم د دوژخ د ځان دپاره خلاصه کړه بیا دا سړي وویل یا رسول الله که دا مور و پلار پر دا اولاد ظلم کوي بیا نبی اسلام ورته وویل و ان ظلما و ان ظلما و ان ظلما درې واره ورته وویل دا جمله که څه هم ظلم پر کوي که څه هم ظلم پر کوي که څه هم ظلم پر کوي د ظلم ثمرات هغه د دنیاوي امورو کې یعنې پر ده مشقت راولي د اخروي د دین په امورو کې نه د دین په امورو کې که پلار مور پلار ظلم پر اولاد کوي مثال پر نافرمانی باندې ور امر کوي پر ډاکه باندې پر غلا باندې پر فاحشه باندې پر ناروا باندې پر ظلم باندې پر رشوت باندې پر حرام باندې پر غلا باندې د یو بل چا پر بې عزتي باندې پر یو بل چا پر عزت اخیستلو ور امر کوي په هغه ځای کې بیا چش دی بیا اطاعت د مور د پلار نسته یا په دنیاوي امور کې مثال پر دا مور پلار پر دا اولاد که څه ظلم کوي یعنې دی ستړی کوي په دې کار کې اچي چې دی ستړی وي پر ده ظلم وي دغه په قول د علاقې نبی اسلام وایي و ان ظلما و ان ظلما و ان ظلما وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح مطيعا لله في والديه أصبح له بابان دغه سړي د مور د پلار د پاره اطاعت جوړ ډیر مطیع جوړ نو د ده د پاره خلاص دي بابان مفتوحان من الجنة د ده د پاره به دوه ګیټه دوې دروازې د جنت وان كان واحدة فواحدة که د دغه سړي د پاره یو ګیټ به د جنت وي ولا خلاص
او که دی و خدای نخسته من اصبح عصیا لله که دی ډیر نافرمانه و د الله دپاره په والدینو کې د مور د پلار نافرمانه جوړ یو سړی اصبح له بابانی د دغه سړي ګوا سهار کوي د دغه سړي دپاره به خلاصې بابانی مفتوحان من النار د دې سړي دپاره به دوې دروازې د جهنم د اور خلاص کړي و ان کان واحدتا که دا مور پلار کې یو د یو نافرمان و په واحدتا یوه دروازه ورله خلاص قال رجل یو سړي په مجلس کې وویل ول یا رسول الله و ان ظلما که دوی هم ظلم پر کوي پر دا اولاد قال رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا جمله درې واره ورته وویل و ان ظلما و ان ظلما و ان ظلما که څوم ظلم پر کوي د دې مطلب دا راوتی ظلم یو په دنیاوي امور کې پر کاوی که اصغر که دا مور پلار د اولاد باندې ستړی کوي د دنیا په امور کې ظلم پر کوي لا هم دی د اطاعت کی او که دی اوسې مخالفتش د دین په باره کې ظلم وي مخالفت شرعي و په هغه احکامو کې خلاف ورزي مور پلار غوښته د اولاده څه بیا د اولاد د پاره د مور د پلار اطاعت بیا نسته لا طاعت فی مخلوق فی معصیت الخالق بیا د مور د پلار فرمانبرداري نسته چې هغه د الله تعالی په نافرمانۍ کې ولاړ دی بل حدیث کې بیا د ابن عباس صاحب هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کاکا زوی دی د اکا زوی دی د هغه سره روایت دی دا د اسلام د خاطره د اسلام برکت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل ولنه د یو اولاد یا لور وي یا زوی وي نیک د مور د پلار و مخ ته په رحمت سره ګوري د رحمت د شفقت د مینې په نظر باندې ورته ګوري الله تعالی به د دغه اولاد لپاره په هر کاته سره حج مبرور نصیب کړي لکه دا سړي چې د اولاد سي حج کوي دا ګوره دا برکات اسلام د خاطره دي په اسلام کې د مور د پلار د مشرانو دونه احترام راغلی دی او په کفري قانون کې په انګریزانو کې په دا کافرانو کې په هغو کې داسې سپین ږیری سي هغه ډېر دغ وي هغه دوی یو ځای داخل کې یو په یو اسپتال کې یا په یو ځای انتظارګاه کې یا د یو خدمت په ځای کې یو مزدور ورته ودروي یا یو ورځ یې پوښتنه کوي یا هغه ته تنخوا یو چاته ورکړي بس هغه دی وي لکه یو حیوان اسي هغه خوراک څښاک ورکوي دی دغه رقم سي مګر اسلام څه وایي اسلام د خاطره څه دومره برکات دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې ته یې وګورئ دغه اولاد که لور ده که زوی دی د مور د پلار و مخ ته په نظر د رحمت د شفقت د مینې او د ناز په نظر د مینې په نظر ورته وګوري د ده دپاره چش دی بکل نظرتن حج مبرور هغه حج دی چې هغه مبرور دی مبرور هغه حج دی چې په هغه حج کې بیا معصیت یو ګناه هم نه سوي هغه مقبول حج څونه ثواب دی په نظر د رحمت صحابه کرام پوښتنه وکړه اوس خو دا خو به دی وي یو سړی به سل واره د مور د پلار مخ ته وګوري نو سل حجه سو دا نو سل حجه یې وکړو وان نظر کل یوم 100 مرة که سل واره ورته وګوري نو دا به سل حجه سي دونه ثواب لري نبی علیه السلام ورته وویل نعم الله اکبر و اطیب الله ډېر لوی دی دا الله په دربار کې کمی نسته نو چې سل واره ثواب ورکړي نو بیا چیشتې د چا څه پکېږي د الله په خزانو کې کمی نه راځي او د چا څه پکېږي د چا د کوره څه لږېږي الله اکبر الله ډېر لوی دی د الله هر څه خزانې ډېرې پراخې دي و اطیب الله پاک دی د هر عیبس د هر نقصس او د کمی څه د یو بخل څه او د نقصان څه او د داسې د ده په رحمت یو کمی راسي د هر عیب الله منزه دی پاک دی الله اکبر الله ډېر لوی دی و اطیب الله د هر نقص څخه منزه دی پاک دی نو که الله پر هر کاته باندې د مور د پلار و شرط په نظر د شفقت د رحمت او د ناز د مینې وګوري
که پر هر کاته 100 واره په ورځ کې الله 100 حج ورکړي د 100 حج ثواب نو دا د الله په خزانو کې څه کمی راځي الله اکبر نبی اسلام الله بشک وربک نو څه وعنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما من ولد بار ندی یو اولاد نیک ينظر الى والدي چې دوی ګوري و مور پلار ته نظر رحمت د شفقت د مینې د محبت او د احترام په نظر نه دی د اولاد الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة حج مبرور به الله ورکړي نیک د مقبول حج سپاغي کې یو فسادات هم نه قالوا صحابه کرام پښتنه وکوه ان نظر كل يوم 100 مرة کسل واره وګوري نو بیا قال نعم نبی اسلام ته بشک و الله اکبر واطيب الله لوی دی تر هر څه او الله پاک دی منزه دی د هر نقصه د عیبه سي الله ورکی د چا څه پکېږي د چا د کور څه ځي د الله په خزانو کې کم کمیسته وربک الله غفور او دی بل روایت کې بیا د والدینو په باره کې د نافرمانی مسله راځي وعید راځي درې داسې عذابونه دي یو سی ظلم دی ظلم سی څوک پر مسلمان ظلم کې خدا نه قصد یو دا دی چې د اسلامي حکومت وي په هغه کې حدود وي شرایع وي قضاوي وي په هغه کې محاکم وي اسلامي حکومت و مختص څوک ودرېږي بغاوت وکړي یو دوه دا دریم د مور د پلار دغه درې دی ګناوي دي چې د آخرت د عذاب ستر مخه په دنیا کې هغه الله تعجل کی تعجل کی الله په ژوند کې هم د مرګ تر مخه یو عذاب راځي دوی په یو دغه باندې گرفتار کیږي په یو مبتلا کیږي په یو مصیبت باندې په یو تکلیف باندې دغه درې یو ظلم یو سی اسلامي حکومت وي هکې حدود و قضاوي و شرایع شریعت نافظ وي یو څوک بغاوت کوي د حکومت او دریم د مور د پلار نافرمانی الله نبی وای يعجل لصاحبي في الحياه قبل الممات د مرګ مخکې په دنیا کې هم یو مصیبت یو عذاب یو په بلا باندې گرفتار کیږي دا درې داسې شیان دي وعن ابي بکر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنوب يغفر الله منها هر گناه الله بخښنه کوي ماشاء الله چې د الله اراده وي د الله په مشیت کې یو دی الا عقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه هغه د پاره راځي ژر راځي هغه صاحب لره په حیات په ژوند کې قبل الممات د مرګ تر مخه یو مصیبت راځي دا په کوم کې دغه درې دی شان دي چې یو ظلم دی د انسان به مسلمان د پاره په کار د پر یو مسلمان ورور ظلم ونس او دویم دا دی چې د اسلامي حکومت وي د هغه و مخته درېږي یا بغاوت کوي او دریم دا دی چې د مور د پلار نافرمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ د پاره د قرابتو حقوق او د رشتو بیان کوي اخري یو حدیث دی په هغه کې دا رالو چې مشر ورور مشر خور دغه شیان چې دي هغه پر ځای باندې د پلار د مور دي د مشر ورور رعایت وای په کار دی سعید بن عاص سره روایت دی چې نبی اسلام وای مشر ورور پر منزله باندې د پلار دی اکا پر منزله باندې د پلار دی عم سن ابيه حدیث دی عم سن ابيه عم اکا په مثال په شان د پلار دی او مشرور په مثال د پلار دی نیکه هم د غیدی په منزله د پلار دی دغه رقم مور خو مور ده هغه خو هغه د سیولوی نعمت دی مشر خور پر منزله د مور ده سمور نوی خاله بیا مشر خاله بیا پر منزله د مور ده د مشرانو هغه په دې حدیث کې بیان شوی دی خاص کر د ورور وبه قال حدثنا عن سعيد بن عاصم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الكبير الإخوتي حق د مشران ورونو على صغير پر کشنه باندې که حق الوالد على ولده لکه حق د پلار هغه پر اولاد باندې دی دا احادیثونه ګرد بیهقي امام بیهقي هغه په شعب الایمان کې ذکر کړی دی. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم.